بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ویاړ میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ او خوشحاله یو چې بیا هم د ښوونیزو خپرونو پر دوام د حقوقو درسونو ته حاضر شوي یو. درنو لیدونکو، په تیرو درسونو کې موږ د حقوقو په اړه عمومي بحث وکړ. له هغې وروسته مو بیا د حقوقو په اړه عمومي تعریفات وړاندې کړه. له هغې وروسته بیا چې موږ پرې تم شو، د حقوقو ویش مو د قلمرو پر بنسټ ولوست، وموښوده. نن راځو د حقوقو یوه څانګه چې موږ وړاندې ویلي وو چې موږ غواړو چې له یوې څانګې پیل وکړو، د دې په خاطر چې موږ په اسانۍ سره وکولی شو هر یوې څانګې ته رسیدګي وکړو. نو پیل مو له اداري حقوقو وکړو. نو لومړی به راشو په عمومیاتو به تم شو، له هغې وروسته بیا د اداري حقوقو په تعریفاتو نورو موضوعاتو باندې وغږېږو. د ډېر پخوا څخه ان په ډېرو ابتدایي ټولنو کې یو شمېر سازمانونه او بنسټونه موجود وو چې د هماغې ټولنې خلک یې د بهرنیو یرغلونو څخه ساتل او هغوی ته په بېلابېلو برخو کې خدمتونه وړاندې کول، چې نن ورځ هم یاد ډول بنسټونه په نسبتاً پرمختللي او پراخو تشکیلاتو سره سمون لري او یا د چارې په خورا ښه ډول ترسره کوي. دغه بنسټونو ته په اداري علومو کې اداره ویل کیږي. ملګرو، له ډېرو پخوا زمانو څخه د دې په خاطر چې د چارو د تنظیم په خاطر یا چارې ښې پر مخ ولاړې شي، په نړۍ کې د اداري سیستم رامنځته شو. دغو ادارو د اداري خدماتو چوپړ خلکو ته وړاندې کړ. ولې د یاد ډول بنسټونه او نهادونه د خپلو چارو د تنظیم په موخه یو شمېر قواعدو او قوانینو ته اړتیا لري تر څو له امله اداره وتوانیږي چې په لومړي قدم کې خپل داخلي چارې او په دوهم قدم کې د نورو ادارو سره خپلې چارې په ښه ډول تنظیم کړي او له بل لوري څخه په دې هم توانېدلي وي چې د خلکو سره خپلې اړیکې د یو باوري او څرګند سیستم په رامنځته کولو سره تنظیم کړي. عموما کله چې ادارې رامنځته کیږي د چارو د اجرا په خاطر یا اداري سیستم رامنځته کیږي، نو طبعا دغلته اړتیا پېښېږي تر څو یو ډول ادرس موجود وي، قانون موجود وي، قاعده موجوده وي، تر څو د هغې پر بنا اداره خپلې چارې تنظیم کړي، خپل فعالیتونه تنظیم کړي. د قوانینو د تطبیق څخه وروسته، د قواعدو د تطبیق څخه وروسته په اداره کې موږ وینو چې په لومړي قدم کې د یوې ادارې داخلي چارې ښې پرمخ ځي او دا د یوې ادارې اصل دی چې باید خپلې داخلي چارې بې له ځنډ و خنډ څخه ښې مخته یوسي. په دویم قدم کې له دې طریقه اداري سیستم والا په دې توانېدلي وي تر څو د خلکو ترمنځ یو باوري سیستم رامنځته کړي، یو داسې سیستم رامنځته کړي چې هغه پر باور بنا وي. نو دا د اداري سیستم یا د ادارې یوه دنده هم حسابېږي. همدا اداري حقوق دی چې د یادو سازمانونو د تشکیلاتو، صلاحیتونو او دندو مطالعه او بررسي کوي. دغه علم له یو لوري د دولت لوړ ځواک څرګندوي او له بل لوري څخه د افرادو او ټولنې د عمومي ګټو ساتنه کوي. په حقیقت کې د یادو دوو مسایلو ترمنځ یو لازم انډول رامنځته کول د دې علم د اصلي او عقلي نکاتو څخه شمیرل کیږي. که چیرې موږ وګورو، اداره عموما د سازمانونو د تشکیلاتو، صلاحیتونو او دندو څخه بحث کوي. د هغوی یعنې دندې، صلاحیتونه او تشکیلات بررسي کوي. له بل لوري که وکتل شي، کله که په یوه هیواد کې اداري سیستم فعال وي، اکټیف وي او فعال وي، ډېر ښه وي، نو دغه دولت د لوړ ځواک څرګندونه هم له دې څخه کیږي. کله که په یوه اداره کې یا د یوه هیواد په اداره کې ستونزې او مشکلات وي، چارې ټکنۍ مخ ته ځي،
یو منظم سیستم د اداري چارو دپاره نه وي، وګورئ هغه هیوادونه طبعا د شاته پاتې هیوادونو په قطار کې راځي او ځواک یې له نورو ډېر کمزوري او په ټیټ حالت وي، او مګر هغه هیوادونه چې یا هغه دولتونه چې دولتي سیستم یې فعال وي، دولتي سیستم یې په ښه لیول کې وي، د هغوی د ښه ځواک یا د لوړ ځواک څرګندونه کوي. دوهم، کله چې په یوه اداره کې یا د هیواد په داخل کې یوه اداره کې چارې ښې پر مخ لاړې شي، عامه ګټې ساتل کېږي او د عامه ګټو د ساتلو یوه ښه ذریعه ګرځي. د ټولنې د افرادو عامه ګټې په دې کې خوندي کېږي. اوس به راشو اداري حقوق به وپېژنو. موږ پخوا په تعریفاتو کې د حقوقو په اړه پراخ معلومات وړاندې کړي دي، نو د بیا ځل لپاره تېرېدل پرې د وخت ضایع بولم، ځکه هلته موږ ډېر ښه او مشرف پرې رېږدلي یو. نو اوس به راشو په اداره به لږ تم شو، اداره به لږ وپېژنو. اداره له منیجمنټ څخه اخیستل شوې ده، چې منیج اداره کولو او منټ خلکو ته ویل کېږي. یعنې که موږ تعریف ګورو، د خلکو اداره کول، د خلکو اداره کول ته څه وایي؟ اداره ویل کېږي. منیجمنټ د یو خاص هدف لپاره د یوې ډلې خلکو اداره کولو ته منیجمنټ یا اداره ویل کېږي. دا ډېر ساده او عام فهمه تعریفات دي. منیجمنټ د یو خاص هدف لپاره د یوې ډلې خلکو اداره کولو ته منیجمنټ ویل کېږي. په دې تعریف کې واضح شو چې هدف باید یو مشخص وي. یو تعداد خلک یا یو ډله خلک د یوې مشخصې موخې لپاره کار کولو ته، چې هغوی په یوه مشخصه موخه باندې کار وکړي، اداره یا منیجمنټ بلل کېږي. اداره په لغت کې حاکمیت، تنظیم او په یوه کړۍ کې د خلکو راوستلو ته وایي، او په اصطلاح کې اداره له هغې قدرت څخه عبارت ده چې د یوې هر اړخیزې پالیسۍ او د یو منظم تشکیل په پام نیولو سره د اړونده دندو د ترسره کولو لپاره لاره هواروي او مطلوب هدف ته د رسیدو امکانات برابروي. موږ د ادارې په تعریف کې څو شیان په نښې کړل، چې یو حاکمیت شو، دوهم تنظیم شو، او دریم په یوه کړۍ کې راوستل شو. دا په لغوي تعریف کې موږ دغه مواد ترلاسه کړل. یعنی اداره باید د حاکمیت تر پوښښ لاندې وي یا حاکم واوسیږي. تنظیم یا تنظیمات باید رامنځته کړي، د سلسله مراتب په پام نیولو سره خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او خلک په یوه کړۍ کې راولي. کله که د یوې ادارې فعالیت یا اداري قانوني مراحل په ښه شان طی کېږي، موږ ویلی شو چې دغه اداره یوه فعاله او ښه اداره ده، او په اصطلاح کې د هغه قدرت څخه عبارت ده چې د یوې هر اړخیزې پالیسۍ او منظم تشکیل په پام کې نیولو سره، یعنې هر اړخیزه پالیسي باید دولت اداره ولري. پالیسي د ادارې لپاره تر ټولو ستر او مهم شرط دی چې د چارو د اجرا لپاره یوه منظمه پالیسي ولري، هر اړخیزه پالیسي ولري، منظم تشکیلات باید ولري. یعنی تشکیلات باید داسې ترتیب او جوړ شوي وي چې د لیاقت او استعداد پر اساس ترتیب شوي او جوړ شوي وي. مثلا که هر څوک په هره برخه کې کارکردګي ښایي یا وړتیا لري، استعداد لري، راوغوښتل شي او د کار کولو فرصت ورته برابر شي، او د چارو د اجرا د تضمین په خاطر د دا ډول خلکو استخدام دا د فعال ادارې فعالیت ګڼل کېږي. کله که په یوه اداره کې هر اړخیزه پالیسي موجوده وي، یو منظم تشکیل موجود وي، نو خود به خود دغه اداره د چارو د تنظیم په خاطر یا اهدافو د رسیدو په خاطر کوټلې ګامونه اخلي، نسبتا له هغو خلکو چې پالیسي ضعیفه ده، تشکیلات غیر منظم دي. ځکه په غیر منظمو تشکیلاتو کې یا په کمزوري پالیسۍ سره اداره په مخ نه وړل کېږي. که چیرې لاړه هم شي، په هغه لیول به نه وي تللی په کوم ډول چې په کار وه یا په کار ده. بل تعریف د ادارې لپاره دا دی چې
ټاکلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د یوې ډلې رهبري کولو ته اداره ویل کیږي. ټاکلو هدفونو ته عموما یوه اداره چې فعالیت کوي نو طبعا اهداف لري. د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د یوې ډلې رهبري کول، یوه ډله ده د هغې رهبري کول، دې ته هم اداره ویل کیږي. یا اداره د یو ځانګړي نظام او ځانګړو لارو چارو د طرحه کولو څخه عبارت ده چې په هغې کې یو شمېر وګړي د دندو د اجرا په خاطر لګیا وي. یعنې ځانګړی نظام او ځانګړې لارې چارې د دې د طرحه کولو او د یو شمېر افرادو په دندو ګمارل، دې ته هم اداره ویل کیږي. دغه ځانګړی نظام یا لارې چارې چې ځانګړې ورته طرحه کیږي یا یو شمېر کسان په دندو ګمارل کیږي، طبعا معلومه ده چې دا به د استعداد، وړتیا، مسلکیتوب په معیار راوستل کیږي. د ادارې تاریخچه دا چې انسان یو ټولنیز مخلوق دی او په ټولنه کې استوګن دی او د خپلو ستونزو د هواري په موخه د نورو انسانانو سره اړیکو درلودلو ته اړتیا لري، نو د چارو د تنظیم په خاطر یې ځان ته رهبر غوره کړ، سازماندهي یې وکړه، کارونه یې وویشل، ستونزې یې هوارې کړې، د بېنظمیو مخه یې ونیوله، قوانین یې وضع کړل، د هغوی څخه یې څارنه کوله، زراعت ته یې وده ورکړه او د دې هدفونو لپاره یې ادارې جوړې کړې. ملګرو، لکه څه ډول چې دلته یادوري وشوه، تاسو په سلایډ کې مو لیدل، انسان یو ټولنیز مخلوق دی او نشي کولی چې په یوازې او انزوا حالت کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. د خپلو اړتیاو د رفع کولو په خاطر اړ شو تر څو ځان ته یو رهبر غوره کړي، یو سازماندهي د ژوند ځان ته وکړي، ستونزې وویشي، د کار ویش رامنځته کړي، د بېنظمیو مخه ونیسي، د قوانینو رامنځته کولو فرصت ځان ته برابر کړي، د هغوی څخه د څار مسؤلیت په غاړه واخلي، بالاخره زراعت ته، اصولو ته، قوانینو ته د ودې ظرفیت په دې کې پیدا شي. بالاخره د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په نړۍ کې ادارې رامنځته شوې. لومړی اداره په لرغوني مصر کې جوړه شوه، ورپسې یونان، روم، حمورابیانو، آریایي ټولنو، فارسانو دغو ټولو د ادارې په جوړولو باندې پیل وکړ. مصریانو او حمورابیانو 4000 کاله پخوا له میلاده ادارې تاسیس کړې وې. 2000 کاله مخکې له میلاده د اوبو لګولو پروژې جوړې شوې او هم کال په 365 یا 460 ورځو باندې وویشل شو چې پر اساس اداري کاري پلان جوړ شو. د دې نه موږ معلومولی شو چې د هغه وخت حموربي قانون، میخي لیک او کاري دولتونه دغه ژوندي مثالونه دي. 2020 کاله مخکې احصایه رامنځته شوه. 1500 کاله مخکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپلې واکمنۍ په حدودو کې یو ډول ابتدایي ادارې جوړې کړې وې. په افغانستان کې لومړنۍ اداره د بلخ د نامتو پاچا یعنی یما په وخت کې رامنځته شوه. له نن څخه 280 کاله پخوا مخکې احمدشاه بابا په خپله پراخه امپراتورۍ کې یوه کلکه، منظمه، سالمه، اصولي او د قانون، پلان او تشکیل لرونکې اداره جوړه کړې وه. دا و د ادارې په اړه یا د اداري حقوقو په اړه د تاریخچې برخه. موږ ولوستل چې لومړۍ اداره چې وه هغه په لرغوني مصر کې، ورپسې په نورو لویو وچو کې رامنځته شوه. 4000 کاله پخوا مو ویلي چې مصریانو او حمورابیانو د ادارې د تاسیس لپاره پیل وکړ. ورپسې 2000 کاله مخکې له میلاده د اوبو لګولو پروژې تطبیق شوې او 365 ورځو باندې کال وویشل شو. احصایه رامنځته شوه. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د واکمنۍ په حدودو کې ابتدایي ادارې رامنځته شوې. په افغانستان کې لومړی اداره د بلخ د نامتو پاچا یما په وخت کې رامنځته شوه. 280 کاله پخوا له نن څخه احمدشاه بابا په خپله امپراتورۍ کې
یوه ډېره ښه او منظمه اداره رامنځته کړې وه چې دا د ادارې دپاره لنډ او مختصر تاریخ و. ملګرو اوس به راشو اداري حقوق به وپېژنو چې اداري حقوق څه شی دي. د هغو قواعدو او مقرراتو مجموعه ده چې د ادارې اړیکې له افرادو سره او په خپله د ادارو ترمنځ اړیکې تنظیموي. اداري حقوق د هغه قواعدو او مقرراتو مجموعه ده چې د ادارې اړیکې له افرادو سره او په خپله د ادارو ترمنځ اړیکې ترتیب او تنظیموي. په دویم حالت کې د ادارې علم موضوع ډېره پراخه ده. د ادارې علم موضوع ډېره پراخه ده چې د یو رسمي سازمان یعنی دولت څخه نیولې بیا تر خصوصي مؤسساتو او سوداګریز شرکتونه په بر کې نیسي. په داسې حال کې چې د اداري حقوقو موضوع د دولت د اداري حقوقي دستګاه حقوقي اړیکې مطالعه کوي. د اداري علم په چوکاټ کې داسې رشتې لکه سازمان او مدیریت، د ادارې تجزیه او تحلیل، استخدامي چارې، حساب ورکول او حساب اخیستل، د انساني اړیکو کابو کول او داسې نور مطالعه کوي. مدیریت څه ته وایي؟ کم لګښت او د یو ټاکلي هدف ته د رسیدو په خاطر د مادي او معنوي ځواک همغږي کولو ته مدیریت ویل کیږي. دا د مدیریت لپاره یو ډېر ښه تعریف دی چې علما وړاندې کړی دی چې یو مدیر باید په کم لګښت سره ټاکلي هدف ته په داسې حال کې ورسیږي چې خپل مادي او معنوي ځواک همغږی کړي، یو ځای کړي او خپل هدف ته ورسیږي.